چغې وهي مخکې نړیوالو چغې وهلې چې په اسلام کې د زنانو حقوق محفوظ نه دي اسلام زنانو ته په درنښت نه ګوري او اسلام زنانو ته حقوق نه دي ورکړي راځئ دوستانو لږ په دې غږیږو چې په اسلام کې د زنانه مقام او منزلت څومره دی آیا دغسې حیثیت اسلام زنانه ته ورکړی لکه غربیان چې قایل دي ورته یا شرقیان قایل دي ورته او کنه زنانه په اسلام کې حیثیت او ځانګړتیاوې لري معزز سامعینو که زمونږ او ستاسو د شریعت نصوص وکتلی شي دا ټول په دې باندې ناطق دي چې زنانه په اسلام کې یو ځانګړی ځای لري نمونه د هغې څه شی ده زمونږ او ستاسو قرآن کریم 114 سورتونه دي په دې 114 سورتونو کې د ترتیب په اعتبار باندې که موږ او تاسو شروع کو اول سورت فاتحه ده ورپسې بقره ده داسې نور سورتونه تر پایه پورې خو په ټول قرآن کریم کې به موږ او تاسو ته یو سورت مخې ته را نشي چې د هغې سورت نوم وي سورت الرجال د سړو والا سورت دا قرآن کریم کې موږ او تاسو ته په نظر نه راځي خو کلم چې موږ قرآن کریم مطالعه کوو او قرآن کریم لولو او د قرآن کریم سورتونه شمارو قرآن کریم کې یو سورت موږ او تاسو ته راځي په نوم د سورت النساء د زنانو سورت سورت الرجال نشتا قرآن کریم کې سورت النساء شتا په هغه سورت النساء کې الله تعالی د زنانو ځانګړي احکام ذکر کړي دي که چېرته د زنانه حیثیت په اسلام کې نه وای او د زنانو حقوق زمونږ په شریعت کې پایمال وای د رب العالمین په کتاب کې به د زنانو په نوم مستقل صورت نه وای موجوده خو چې دا په نوم د زنانو مستقل صورت موجود دی معلومیږي دا چې زنانه په اسلام کې یو ځانګړی ځای لري او ځانګړی حیثیت لري د همدې وجې نه زمونږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم د مبعوث کېدو نه بعد په خپل وخت کې د زنانو سره د رفق او د نرمۍ او د زنانو د حقوق تعلیم خپل امت ته ورکړی دی خو کله چې آخري خطبه نبی علیہ السلام په حجة الوداع کې لوسته چې دا د محبوب آخرنۍ اجتماعي خطبه وه په هغې خطبه کې یو ځانګړی پیغام خپل امت ته دا وه چې واستوصوا بالنساء خیرا ای زما امتیانو تاسو زنانو ته د خیر وصیت وکئ زنانو سره ښه سلوک وکئ زنانو سره ښه تعامل وکئ زما ستا د پیغمبر آخرنۍ اجتماعي خطبه هغه زنانو سره د ښه سلوک ده که چېرته د زنانه حیثیت په اسلام کې نه وای پیغمبر به په دې خپله ځانګړې خطبه کې د زنانو په باره کې د خیر توصیه نه کوله خو چې د خیر توصیه خپل امت ته کوي معلومیږي دا چې زنانه په اسلام کې یو ځانګړی ځای لري او که بیا د ده مبارک خپل ژوند ته وګورو چې د ده مبارک په نکاح کې بیبیانې وې د دې بیبیانو سره تعامل سره کم وه عجیب عجیب واقعات زمونږ او ستاسو په شریعت کې ذکر دي خو دا یوه خبر درته کوم حدیث مبارک کې راځي یو ورځ د ورځونه د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې یوه بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وه نورې بیبیانې د نبی علیہ السلام دا ټولې کونډې وې دا یوه بیبي چې د نبی علیہ السلام په نکاح کې وه دا پیغله بیبي وه خو طبعا د خاوند او د ښځې په درمیان کې یو څه نزاکتونه وي یو څه وسعت د هغې د ژوند په باب وي هغه وسعت د هغې اجازت بیا بیروني امت ته نه وي یو ورځ د ورځو نه داسې راغله نبی علیہ السلام په خپل کور کې د خپلې بیبي حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها سره دی په څه خبره د دواړو په منځ کې سره خبرې راغلې د عایشې رضی الله عنها آواز د نبی علیہ السلام د آواز د پاسه اوچت وه او داسې تیزه ورسره غږېدله
په دې دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دوی کور ته راننوته ګوري چې عایشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام سره په لوړ آواز خبرې کوي بلا تأمله د قهر او د غصې په انداز کې د خپلې لور په طرف روان شه اراده یې ده چې خپله لور ووهي ولې د نبی علیه السلام د آواز د پاسه آواز اوچتی ولې د نبی علیه السلام سره په لوړ آواز غږیږي خو چې کله مبارک د وهلو اراده یې وکړه نبی علیه السلام یې رامنځته شو دی هڅه کوي چې وارو کې په خپله لور باندې نبی علیه السلام هڅه کوي چې دی منع کړي او د ده په لور او د ده مبارک په بیبي باندې او په خپله لور وارو نه کړي خو چې کله دا معامله ختمه شوه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کوره ووته طبعا کور کې سره لږ شور ماشور راشي د مبارک لاړ د کوره ووت خو چې کله ووت نبی علیه السلام مخ راته وکړه عایشې رضی الله عنها ته وایي عایشې څنګه مې دغې سړي نه خلاصه کړلې پلار ورته یادوي څنګه مې دغې سړي نه خلاصه کړلې ګوره هغه ستا د وهلو اراده کړې وه او ما منع کړلې تې نه هغه ونه وهلې ورځې تېرې شوې حدیث مبارک کې راځي او دوران داسې راغی چې بیا دوی سره په خپل منځ کې جوړو په خپل منځ کې سره خبرې کولې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی ښځه او خاوند ناست دي د محبت خبرې کوي په خپل منځ کې خو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راننوت او د دوی دا خوږ مجلس ته ګوري دواړو ته فرمایي وایي تاسو ما نن په خپله صلح کې هم داخل کوي لکه څنګه مې چې هغه د لانجې په دوران کې په خپل منځ کې داخل کړی وم یعنې کله چې ستاسو خپل منځ کې نزاع وه نو هلته خو ستاسو منځ کې وم او نن چې ستاسو صلح ده نو هم ما ته په خپل مجلس کې اجازت راکوي نبی علیه السلام ورته وایي راځه تا ته زموږ په مجلس کې اجازت دی شارحینو لیکلي د احادیثو ګوره بیبي ده د پیغمبر منصب څومره دی د تعالی فرمای لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي د نبی علیہ السلام د आवाज د پاسه خپل आवाजونه مو چتوي پیغام دا د امت ته خو چون کې درته مې وویل چې د ښځې او د خاوند په منځ کې اوس وسعت او فراخي وي आवाज یې لوړیږي پلار یې دی اراده د وهلو د لور لري نبی علیہ السلام اجازت نه ورکوي د دې نه لویه نرمي د دې نه لوی رفقه دا به د زنانو سره چې اسلام دوی ته دا حق ورکړی او دا خوږ پیغمبر د دغې بیبیانو سره معامله کړې دا به خلک په کم شریعت کې مونده کړي معزز سامعینو د دې مبارکې بیبي په حالاتو کې راځي یو ورځ ورته نبی علیہ السلام وایي ای عایشې رضی الله عنها وایي کله چې ته ما نه راځي هم زه پوهېږم چې ته خوشحاله یې کله چې خفه هم پوهېږم چې ته ما نه نن ناراضه یې ورته یا رسول الله په څه پوهېږې چې زه نن راضي یم او یا زما طبیعت خراب دی نبی علیہ السلام ورته وایي کله چې زما نه ناراضه یې نو چې قسم کوي نو د قسم الفاظ دې بیا دا وي چې ورب ابراهیم زما د ابراهیم علیه السلام پر رب قسم وي او چې کله ما نه راضي وي نو بیا د قسم الفاظ دا وي چې ورب محمد صلی الله علیه وسلم زما د محمد صلی الله علیه وسلم پر رب قسم وي و چې کله ته داسې قسم وکې دا علامه د دې وي چې خوشاله او چې کله ورب ابراهیم وایي دا علامه د دې چې ما نه ناراضه او خفی عائشہ رضی اللہ عنہ معلمه وا او خيار زنانه وا نبی علیہ السلام ته یا رسول الله مدقه سیدا دا تاسو چې څنګه برداشت کړئ خو بیا ورته وای د الله په ذات قسم والله لا اهجر الا اسمك د الله نبی تاسو خفکیږئ ما زه چې کله تاسو نوم یادو نه یادوم او په هغې وخت کې وایم چې ورب ابراهیم نو زه صرف تاسو نوم مبارک پرېږدم داسې نه چې تاسو د ذات سره زما قلبي تعلق نه وي او قلبي محبت مې در سره نوی نه صرف نم تر کوم او ستاسو ذات مبارک نه تر کوم معزز سامعینو اسلام زنانت ته ځانګړی حیثیت ورکړی ځانګړی مقام ورته ورکړی تاسو وګورئ علما لیکي زنانه یو څو حیثیتونه لري زنانه به یا حیثیت د ښځېتوب لري زنانه به یا حیثیت د مورتوب لري زنانه به یا حیثیت د خورتوب لري به هر تقدیره که د زنانه حیثیت د مورتوب وي او یو معاشره کې
یو زنانه د مور په حیثیت ژوند کوي تاسو فکر وکړئ مور ته اسلام څومره حق ورکړی قرآن کریم کې متعدد آیتونه دي ووصینا الانسان بوالديه احسانا الله تعالی وایي ما انسان ته امر کړی د خپل مور او پلار سره ښېګڼه کوه د مور سره دې ښېګڼه کوه حدیث مبارک کې راځي یو صحابي نبی علیه السلام ته راغی پوښتنه ترې کوي یا رسول الله څوک ډېر حقدار دي چې زه د هغې سره ډېره ښېګڼه وکړم نبی علیہ السلام ورته وایي مور دې حقداره ده په ډېر احسان بیا ورته وایي څوک حقدار دي په دویم ځل ورته وایي مور دې حقداره ده په دریم ځل بیا ترې پوښتنه کوي بیا څوک حقدار دي بیا ورته نبی علیہ السلام مور یادوي په څلورم ځل بیا پوښتنه کوي په څلورم ځل نبی علیہ السلام صحابي مبارک ته جواب ورکوي وایي په څلورم ځل در باندې حقدار پلار دی ته وګوره درې ځله صحابي مبارک پوښتنه کوي څلور ځله پوښتنه کوي په درې ځله کې ورته وایي چې مور در باندې ډېره حقداره ده د هغې خدمت وکړه په څلورم ځل ورته پلار یادوي نو ښځه خو زما او ستا په اسلامي معاشره کې د مور حیثیت لري حیثیت د مور څومره دی نبی علیہ السلام ورته وایي چې تر هر چا د مور سره ډېر احسان وکړه او ډېره ښېګڼه ورته وکړه یو صحابي مبارک راغی نبی علیہ السلام نه د جهاد اجازت غواړي یا رسول الله اجازت مشته چې جهاد ته لاړ شم نبی علیہ السلام ورته وایي ای صحابي مور دې ژوندۍ ده د مبارک ورته وایي او نبی علیہ السلام ورته وایي چې مور دې ژوندۍ ده د خپلې مور سره احسان او ښېګڼه وکړه وجه دا ده چې جنت ستا د مور په خپو کې دی د مور سره ښېګڼه وکړه جنت دلته دی علماو لیکلي شاید دې وخت کې جهاد فرض کفایي و نبی علیہ السلام ورته وایي چې د فرض کفایي جهاد نه ستا د مور خدمت تا دپاره ډېر اجر او ثواب لري ولې جنت رب العالمین د دې په پښو کې ایښی دی شریعت کې مور شریعت کې زنانه د مور حیثیت لري فکر کوه د مور قدر په اسلام کې څومره دی او دا قدر چې مور او پلار ته دا اسلام ورکړی دی دا په نورو شریعتونو کې نشته تاسو به د غربي ملکونو نه آګاه یاستئ مور او پلار د چا زاړه شي بېلې خونې ورته جوړې کړي وي دا زاړه همغه بېلو خونو ته غونډوي هملته شپې ورځې تېروي او آخر دا چې مرګ ورته راشي نو هغه زاړه خلک چې په بېلو خونو کې اوسېږي د اولاد نه لرې د زوی نه لرې د لور نه لرې دا حق شریعت دلته دې شریعت ورکړی چې څومره د مور او پلار زړېږي امونه په اسلامي معاشره کې ارزښت پیدا کیږي خلک قدر کوي خلک د عزت په نظر ورته ګوري مور ته د عزت په نظر ګوري شریعت کې د ښځې څومره حیثیت دی او که چېرته دا ښځه د لور حیثیت لرو ده یا د خور حیثیت لرو ده او تا د دې خور سره او د دې لور سره احسان او ښېګڼه وکړه مقام او منزلت څومره دی زما ستا شریعت وایي عایشه رضی الله عنها وایي یو زنانه راننوته یو دوه ماشومانې ورسره وي وی دې ماشومانو دپاره څه شی غوښتل که ستاسو په کور کې څه شی وي راته رایې کوي عایشه رضی الله عنها وایي ما یو خوا بل خوا وکتل په کور کې یو شی په نظر رانغی یوه کجوره مې پیدا کړه او دا مې دې زنانه ته ورکړه چې زنانه زموږ په کور کې نور شی نشته دغه یوه کجوره لرم دا واخله د محبوب د کور ژوند عجیبه و تاسو که د علماو نه د سیرت واقعات واورئ ډېری واقعات داسې رانقل دي د محبوب د کور احوال دو وی په ورځو ورځو زموږ په کورونو کې کور کې اور نه دی بل شوی د محبوب د بیبیانو د خولې الفاظ دی صحابه کرام پوښتنه کوي ګزاره مو په څه شي کوله په اوبو په کجورو باندې کله به کجورې هم نه پیدا کېدلې یوه کجوره په کور کې ده عایشه رضی الله عنها دې زنانه ته ورکړه دا زنانه دا کجوره واخیستله په منځ یې نیمه کړه نیمه یوه لور ته ورکړه نیمه یې بلې لور ته ورکړله او دا د کوره ووته کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی عایشه رضی الله عنها ورته واقعه بیانوي یا رسول الله دغسې یوه زنانه راغلې وه سوال یې کو ما زما په کور کې نور شی نه و یوه کجوره و هغه مې ورکړه هغه یې په منځ نیمه کړله او خپلو بچیانو ته یې ورکړه خپله یې هم نه خوړله رسول نبی علیہ السلام فرمای عائشہ رضی اللہ عنہا تا وی سوک چی پا دی لرگانو مبتلا شی یعنی دا لرگانی ور پاتی شی
د هغې خدمت ورته پاتې شي او دا رالوی کړي. نبي علیه السلام فرمایي چې دا د لورګانو خدمت او د هغې رالویول د دوی دا خدمت به د دوی دپاره دا د جهنم نه پرده وي. ورور ته خور پاتې ده، د خور تربیت یې وکړه. مور ته لور پاتې ده، د لور تربیت یې وکړه. پلار ته لور پاتې ده، د لور تربیت یې وکړه. او دا لور یې راغټه کړله، د هغې ښه روزنه وکړله او دی بیا د کوره لاړه او واده شوه. نبي علیه السلام فرمایي چې چا د لوڼو ښه تربیت وکړه یا چا د خویندو ښه تربیت وکړه، دا د دغې انسانانو دپاره د جهنم نه یو پرده ده. یعنی د دوی دا تربیت، د خور تربیت او د لور تربیت دا د دغه انسان د پاره د دو د جهنم په منځ کې یو پرده ده. فکر وکړه، لور دا ښځه ده، د لورتوب حیثیت لري، مقام دومره دی عند الله. لور ښځه ده، د خورتوب حیثیت لري او لور خدمت کوي، مقام دومره دی عند الله. او که دا ښځه چېرته د ښځېتوب په صفت کور ته راغله، ښځه ده او د چا کور ته راغله په دې صفت چې دا د دغې سړي مېرمن ده، د مېرمن هغه حقوق چې شریعت موږ او تاسو ته کم ښودلي دي. سبحان الله، رب العالمین فرمایي چې داسې نه ده. زموږ او ستاسو په شریعت کې نارینه په زنانه حقوق لري، زنانم په نارینه حقوق لري. رب العالمین فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دې زنانو لره په مثل د هغه حقوقو دي چې په دې زنانو باندې دي، بالمعروف، په معروفه طریقه. څه معنا؟ لکه څنګه چې خاوندان او مړونه دا په زنانو باندې حقوق لري، همدقسې زنانه په مړونو باندې حقوق لري. حق د زنانو څه شی دی؟ په خاوند باندې ډېر حقوق شریعت ذکر کړي دي. د ټولو خلاصه او مجموعه دا ده چې باید خاوند د خپلې ښځې سره ښه تعامل وکړي، بد اخلاقي ورسره ونه کړي، بد رد سپورې ستغې ورته ونه وایي. د مخاطبې انداز یې باید درست وي. تاسو مخاطبه د خپل پیغمبر نه یاده کوئ، د هغه نه د وړاندې پیغمبرانو نه یاده کوئ. ګورئ زموږ او ستاسو د پیغمبر نه وړاندې پیغمبر چې بهترین پیغمبر تیر دی، موسی علیه السلام دی. دی چې کله د مدین نه راته بیرته مصر ته خپله بیبي ورسره وه، د شعیب علیه السلام لور وه. لاره کې یو ځای کې اور ګوري، لاره ترېنه ورکه ده. دی د خپلې بیبي ته څه شی وایي؟ قرآن کریم کې رب العالمین د هغې الفاظ را نقلی د موسی علیه السلام. موسی علیه السلام خپلې بیبي ته وایي، الله تعالی وایي هغه وخت یاد کا چې موسی علیه السلام خپل اهل ته وویلې. څه شی ورته ویلې؟ امکثو، تاسو درنګ تیر کوي، دلته اوسېږئ، مالته اور لیدلی، زه ځم یا به هلته څوک کې پوښتنه به ترې وکړم یا به څه شی سکروټه راوړم او دلته یخ مو شوی دی، په هغې باندې به ځان ګرم کړو. مفسرین کرام لیکي بیبي د موسی علیه السلام یوه وه او خطاب ورته د جمع په صیغې کوي، ورته وایي تاسو دلته اوسېږئ او زه ځم، تاسو ته به د هغې ځای نه یا اور راوړم یا به هلته پوښتنه وکړم. ښځه یوه ده، خطاب ورته د جمع کوي. ولې؟ دا د ادب الفاظ دی. شریعت مو ته وایي دا ضرور نه ده چې میړه د ښځې نه دا تمه لري چې تاسو ما ته کله خطاب کوئ نو د ادب الفاظ راته وایي، تاسو وایي. او که زه درته څه شی وایم نو وایم دی نه، دا څنګه چې د هغې نه دا تمه لري چې تا ته د ادب کلمات استعمال کړي. شریعت وایي زنانو ته هم سپک الفاظ مه استعمالوه. زموږ او ستاسو خلک چې په قهر شي، په غصه شي، د غصې انداز مو څنګه وي، دام برباد کو، پلار هم برباد کو، مور هم برباد کو، قوم او قبیل هم برباد کو، آخر پس یو قدم وړاندې شو، دین او مذهب هم برباد کو. ستا دین داسې کم، ستا مذهب داسې کم. نو انصافداره په دغې لږه غصه کې چې هغه دې وکنځله، پلار او خاندان دې ورته وکنځه، آخر دین او مذهب ته ورسېدل، هغې ته هم کنځاوې کوې. ته څه فکر کوې چې په تا کې به ایمان پاتې وي؟ دا دین ته چې د کنځا وکړه، ایمان دې د وجود نه لاړه، عیاذا بالله کافر وګرځېدلې. دا زموږ او ستاسو معاشره ده، زموږ اخلاق دي د خپلو بیبیانو سره. اخلاق مو څه شی دي؟ هغې ته کنځاوې. اخلاق مو څه شی دي؟ د هغې مور او پلار ته کنځاوې. اخلاق مو څه شی دي؟ د هغې قام او قبیل ته کنځاوې. نه، شریعت دا اجازت مو تا ته نه راکوي. ښه سلوک باید د خپلې بیبي سره وکړې. تاسو وګورئ قرآن کریم کې رب العالمین څنګه وایي که یوه زنانه د خاوند سره بد اخلاقي شروع کړي، د بد اخلاقۍ هغه نتیجه څه شی ده؟
صبح کې ډانګ به راخلي څه مهربانه رب دی څومره حیثیت زنانه ته ورکړی څومره مقام او منزلت یې ورکړی دی ورته رب العالمین فرمای که یوه زنانه د خاوند سره بد اخلاقي شروع کړي نارینه ورته وایي مسؤلیت مو څه شی دی فعظوهن وعظ ورته وکئ نصیحت ورته وکئ ورته ووایئ په دې ګناهګارېږئ زه د خاوند یم حق در باندې لرم بد اخلاقي مه کوه که ستا په وعظ جوړه شوه خطر ښه او که خپله په وعظ نه پوهېدلې نن سبا د علماو بیانونه دي لاړ شه د یو عالم بیان ورته راوړه هغه ورته ولګوه چې په هغې کې د خاوند حقوق ذکر وي هغه به واوري شاید هغې سره به جوړه شي او که چېرته د هغې سره هم جوړه نه شوه او خبره ونه منله وعظ پې تاثیر ونه که شریعت بیا هم وایي وهي به نه بیا څه چل وکړه بستر ور سره جدا کا وهجروهن فی المضاجع رب کریم فرمای په بستر کې تینا په اړخ لګولو کې ور سره هجران وکي د اړخ لګولو د هجران دا معنا کوټه ورته م پرېدا یو کوټه کې په یو بستر کې هجران ور سره وک خفشه ترینا خبرې مکه ور سره دا زنانه ته ډیر زور ور کوي چې په یو کور کې په یو بستر کې خاوند ور سره او د زنانه ته التفات نه کوي شریعت وایي د دې سره به سمه شي او که بالفرض د دې سره هم سمه نه شوله دیم کار اونه که بیا هم شریعت وایي ډانګونه به نه راخلي څه چل به وکړي د هغې نه بعد رب العالمین فرمایي که چېرته په دې هم سمه نه شوه یو حکم د خپل طرف نه یو حکم د دې زنانه د خاندان د طرف نه دا به راوغواړي دوی به کینې ورته به ووایي چې زما او د ښځې په منځ کې لانجه ده او دا لانجه او مشکل زموږ حل کوي که چېرته دې دواړو دا مشکل حل که فبها او که مشکل حل نه که بیا رب العالمین د دې نه مخکې وایي چې دا د هجران نه بعد بیا ووهئ خو وهل به څنګه ضربا غیر مبرح داسې ووهئ چې خوږوئ به یې نه هډوکي به پرې نه ماتوئ پاسته ځای کې ووهه چې دردمنه شي ورباندې او نور تکلیف ورته ونه رسېږي که په دې هم ونه شوه حکم راوله که په دې هم ونه شوه شریعت وایي په آخر ځل د طلاق اجازت مې درته درکړی بیا به هم نورې ګوتې ورسره نه ماتئ چې کور کې د ژوند ګران ور سره او تربیت نه ماحول نه جوړېده او ستا خوشحالي ور سره نه راتلله د دې ټولو کارونو نه بعد بیا ورته طلاق ورکه خو ام شرعي طلاق دا دی چې 3 طلاقونه به یو ځای نه ورکوي دا 3 طلاقونه یو ځای ورکول زنانه ته زموږ علما دې ته بدعي طلاق وایي دا طلاقونه که چا ورکړل په دې ګناهګار دی بېله خبره ده چې طلاق نافظ دی دا به آخري چانس وي ستا د دې ټولو شیانو نه وړاندې دا فارمولې به استعمال کې آخرنی چانس به د طلاق وي زمونږ او ستاسو خل څه چل کوي معمولی کړس کور کې راشته په ما خور او مورې معمولی کړس راشي زه 1 2 3 ما طلاق کړې بیا ملا صاحب ته راخوشي زه غوسه وم او د خولې نه مې 3 کرته طلاق وتلی ملا صاحب طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي دا 3 طلاق خو مې وایي د غوسې په حالت کې ورکړي دي دا اوس واقع دي که نه دي واقع انصافداره طلاق خو خل ورکوي د غوسې په حالت کې که چېرته ته ښځې ته غوسه نه وایي نو تا طلاق ورکو ورته د دې ټولو شیانو نه وړاندې چې شریعت ما او تا ته هغه اخرنی چانس راکړی دی زمونږ او ستاسو خلک چې د شریعت نه لرې دي اول د طلاق ذکر خپلې ښځې ته کوي او ډېری خلک داسې هم شته چې طلاق یې ښځې ته ورکړی اوس وایي ښه نو زه به دا بیرون حل څنګه وایم قام لرم عزیز لرم تربور لرم خلک بوي چې ښځه طلاق کړله د ډارې د وجې نه په خپل قوم او اولس کې او په خپل کور کې د طلاق حل نه وای چې خلک به راپورې خاندي بچان به مې پاتې شي او لسګونه کاله بیا د مطلقې زنانه سره په یو کور کې تېروي د خلکو د ډارې نه د خلکو د شرم نه نو دې شرم نه چې دومره شرمېږي پکار د شریعت د حدود لحاظ دې کړی وای د شریعت د احکامو لحاظ دې کړی وای معزز سامعینو ښځه ده زنانه ده شریعت دومره حیثیت ورکړی غربیان وای اسلام کې د زنانه حقوق پایمال دي زه وایم اسلام چې کوم حیثیت زنانه ته ورکړی هیڅ یو دین کې به داسې حیثیت د زنانه پیدا نشي چې کوم اعتبار زنانه ته اسلام ورکړی زنانه سیده ده دا په کور کې ناسته ده خاوند غریب ټوله ورځ لګیا دی مزدوریانې کوي د همدې زنانه دپاره یې راوړي
دا خدمت دې دپاره کوي لباس دې دپاره راوړي خوراک څیزونه دې دپاره راوړي څومره حیثیت چې زما او ستا شریعت اصلاح دا زنانو ته ورکړی داسې په نورو شریعتونو کې نه پیدا کېږي خو رب العالمین دې مونږ او تاسو د دین او د شریعت نه آګاه کړي زمونږ او ستاسو په زړونو کې دی الله تعالی د شریعت سره محبت او مینه را پیدا کړي که شریعت مو وکته او شریعت مو مطالعه که تاسو د رب العالمین په ذات یقین وکئ چې نه به مو انفرادي ژوند خراب وي او نه به مو اجتماعي ژوند خراب وي انفرادي ژوند به مو جوړ وي اجتماعي ژوند به مو جوړ وي خوشحالي وي او دا خفګانونه چې دي کور کې خفګان بیرون خفګان وجه دا ده چې د شریعت حقوق مو پایمال کړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق د دې راکړي چې د شریعت د حدودو لحاظ وساتو دا کوم نوجوان ډور چې نن د خوشحالي په مراسمو کې موږ او تاسو راغونډیو الله تعالی دې د دوی د خادي بختوره وګرځي څومره دوستان علما مشایخ ورته راغلي الله تعالی دې د ټولو راتګ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دوی د خادي دې الله تعالی زموږ د ټول ولس او د ټول ملک د پاره د خوشحالۍ د امن او د سوکالۍ سبب وګرځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته